بسم الله الرحمن الرحیم. انلزمکموها صیغه پنځبونده درشمه. بیان یې دا صیغه نلزمو مثل نکرمو باب افعال ندو. الزم یلزمو الزمو نلزمو جمع متکلم مثل نکرمو. همزه استفهام بر سرش آمده. همزه د استفهامی په سر راغله و نلزمو شخو ضمیر د جمع والخپل شتا کنه جمع متکلم ولا نو دا کومه مفعول اول شه و دا ها ضمیر چې دا د مفعول ثانی ده. سچ مې ورسېده د صيغه داسې جوړه شله. همزه د استفهامی په سر شروغله کوم ضمیر مفعول در اخرش کوم ضمیر د مفعول په اخر شه و بعد ان و ورسته د نه به سبب ها ضمیر مفعول دوم و ورسته د اغنا په سبب د ها ضمیر مفعول ثانی بعد میم واو افزوده ورسته د میم نه یې واو زیات کو میم مضموم شده میم مضموم شو انلزمکموها گشتا انلزمکموها وګرځیدا. صيغه شپږبونده درشمه. ان سيكونو آیت شریف شروعلی دا صيغه غالما ان سيكونو منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. سورة المزمل آیت نمبر 20. نو پسترګه خدا لیدا شي چې ان په داخل دا سيكونو مرفوعه ویل دغه منصوبه په چاروا بلکې دغه ان ولن پسکای اذن دغه خو بیا نون اغربیه غورځي کنه نو د عمل ولندا کړه. بیان یې دا صيغه یکون است صيغه دو یکونو مثل یقولو قال یقولو قولا یقولو دغه نه جوړ شل قال یقولو دغه رنګ کان یکونو کان ولا اسنیا او کوانا یکونو بیا کان یکونو شو نو سیکونو دغه صيغه و یکونو. اشکال بسبب عدم نصب است. اشکال یعنی مشکل کېدل په سبب د نشتاولی نشتا کېدل د نسب ده. مشکل په سبب د نشتا کېدل د نسب ده. جنون بنده خو پېشتا و وجهش ای و وجه دغه دو شا و وجه دادو که این ان نسبه نیست چې دغه ان نسبه نه ده چې هغه په شعر شي دا کنه ان ولن پس کای اذن ای چار حروف معتبر نسب مستقبل کنند ای چې دا هغه ان نسبه نه ده بلکې مخففه است از ان مشبه بالفعل بلکې مخففه ده د ان مشبه بالفعل نه. ان مشبه بالفعل ده هغه نه ده مخفف رغله ده و اس زوید ته شي و دا جمله داسې دو چې دغه به تاسو ته ډیره فائدہ منای دغه لون دی وا په پنسل کرخه په چار دو چې هر کله مفسر په بیان شه دا خبره کوي چې دا ان مخففه من المثقله ده به تو په مخ ذهن پر رسیدلای چې دا کیم زوی شرسی ان مخففه من المثقله عاد علم و ظن ورسته د علم و د ظن این ان می آید دا ان ارسی و نصب نمی کند و نصب نکایی. اس د آیات شریف شمیر گوری چې دینا مخشه علم یا ظن صيغه رشویه دو علما علم تیرش لکنه دغه رنګ کچره د ځوان ولا مشتاقو به بیا یا چکیم ان وی به هغه ان مخففه من المثقله وی یعنی دغه دوه کلمات د مشتقات نه بعد چکیم ان وی او مخففه من المثقله وی دغه دوه الفاظ نه بعد خود دغه دوا ذکر کړی دی په ماتن شه و دا تفسیر شه زوی په زوی دغه ارسی چې ان مخففه من المثقله زوی په زوی ارسی صيغه و بونده درشمه متنا منادو مرشلی میجا. آیات شریف شروعلی دو اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. کفار و باس بعد الموت بند ایمان نو چې میج مرشي واډی کی رزه شي و غوش خور شي ختم شي به بیا مطلب دا چې میجر جام دی کېږي قیامت پورز بنده ها به دی دا ول د پله حمزه د استفهام دو اذا آیا کلا
متنا چمړشي میژه وکنا ترابن و وی میژه خوره ذالک رجع بعید دغه ار واپس کېدل خو ډیر لري دي یعنی چې دغه خوره نبیا جمدای انسان جوړیږي او بیا د سره حساب کتاب کېږي او جنت ته یا دوزخ ته دا غوونه د کافر ایمان نو و نبی علیہ السلام خو دغه د اخرت عقیده باس بعد الموت ولا ذکر وتا کو کنه قران پاک شه ډېر سورته شه دغه خبره راغلي دي خاص کر دغه سورته عما يتساءلون دا سورته نبأ په دغه شه خبره دي نو دغه صيغه متنا د کفار مقوله الله تعالی نقل کړی دو بیان دا صيغه متکلم مغل غیر است صيغه متکلم دو مغل غیر یعنی جمع متکلم دو چون خفنا لکه خفنا د خفنا سره استدلالش کی تزیو کی لیکي خاف يخافو خاف يخافو وخاف لوند بیا خوفا يخوفو خاف يخافو دغه په اصل شو خوفا يخوفو اس خوفا ګذرم د تسا خوفا خوفو خوفت خوفتا خوفنا خوفنا اس په درجه خانه بعد واو دا کنه واو تا زر رغای کسره رغلای اس د خوفات یغه ته یسا تعلیل پښوکا خوفانه خافه جوړ کا خافا خافو خافت خافتا خفنا رغلا شا اس دوول چې متنا یا پشان د خفنا دو اس ماتا یماتو څنګه شولې کیه ماتا یماتو تیز بیا چې په مثال د خوفا یخوفو وا بیا دا ماویتا یمواتو به دغه نه جوړا شي ماویتا یمواتو بوب سمغه به دغه نه جوړا شي ماتا یماتو دا اوسره ولیکل شا اس ماتا گردن بند ترسا ماتا تام متنا دا خو یغه رغلا جمع مؤنث غایب رغلا اس لشکی پروش او جمع متکلم تا متنا دغه نه تغییر شي نه ورون څه دا و مسیغانو دا سور لسم اخیری ماویتا خوفا غونده ماویتا ماویتو ماویتات ماویتاتا ماویتنا ماویتا ماویتوما مویتم مویته مویتنا اس تعلیل پښو کا ماویتا په ځای باندې د ماتا گردان کوا ماتا ماتو تا متنا شا دغه مطلب دا شو چې قران پاک شه هغه ماضی د سمغان راغلی دو د سمغان راغلی دو و مضارع چې میږي مضارع بیا میږ د نصرانه وی مطلب یې دا چې دا صيغه د نصرا بو بنارسي و د سمغا بو بنارسي ماته یموتو مشتو سے چچره یا گردان کای بیا ماته یموتو وی بچ ماته یموتو وی به اصل ترای شي مواتا یموتو نصرا په وزن بده یموتو سی خو مضارع یموتو رغلا کنه اس دغه صيغه په برېش دای دا وی چې طالب خو دا وی چې دا خو د نصرانه دغه خو متنا په چاروا متنا اس یدای وضاحت کوي مزید و وجه اشکال دری صيغه این است و وجه د مشکل کېدل په دغه صيغه شه دغه دو کې در قران مجید مضموم الغین مستعمل شوه چې قران مجید شه دا صيغه مضموم الغین مستعمل شوه دو چون یموتو غین په ځای واورغای واو باندې زمادو د باب نصرانه یموتو یعنی یموتو قران مجید شه یموتو رغلی دو کنه و یموتونا پس بویده دی که صيغه از نصرا ینصر باشد چې دا صيغه خود نصرا ینصر نه و اسم مضارع نصرانه رغلی دو مضیه په چارو چې نصرانه و متنا آیات و متنا رغلی دو قران مجید شه چون قلنا جواب یې دا ای که اهل تفسیر نوشته اند چې خوندونه د تفسیر لیکلي دي یعنی مفسرین علما کرام لیکلي دي که این لفظ السمعه آمده چې دا لفظ د سمعه نه رغلا ده ماته یا ماتو چون خاف یا خافو پشاند خاف یا خافو و از نصره هم آمده و د نصره نه رغلا ده چون ماته یا ماتو دا د سمعه نشه د خاف یا خافو غونده
و ماتا یموتو دا به د باب نصرانه شو و در قرآن مجید ایسی دای کوچکای شای چې و در قرآن مجید ماضی از سمغه مستعمل شده و مضارع از نصره. قرآن مجید شه د دغه ماده ماضی چې دو عاده سمغانه رغلی دو مضارع نصرانه رغلی دو ځکه یې د متنا رغلی دو د باب سمغانه متنا نه رغلی پېښلوستا